وطن صبر وکړه. د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره 14 پټه په درېدلو دولتي شرکتونو بیرته پر فعالیت پیل کړی دی. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو راوروسته ډېری هغه دولتي شرکتونه بیرته فعال شوي دي چې له دې مخکې فعالیت پټه په درېدلی و. د افغانستان اسلامي امارت یاد شرکتونه په اساسي ډول رغولي او ټولې هغه ستونزې له منځه وړي دي چې د دوی د فعالیت پر وړاندې خنډ وو. اسلامي امارت د تېرو 2 کلونو پر مهال 14 هغه شرکتونه بیرته فعال کړي چې چارې یې له دې مخکې فلج او یا په ټپه ولاړې وې. دغه شرکتونه د هلمند بست، د پنبې او نباتي غوړیو، د ارزاقو، د افغانستان نفت او ګازو، د بلخ پنبې او نباتي غوړیو، د کندوز سپین زر، میلی بس، د افغان کارت، مرکزي سیلو، د بلخ سیلو، د لاسي صنایعو پراختیا، د پولې خمري نساجي، د کندهار پشمي نساجي او افغان تیور هغه دولتي شرکتونه دي چې د اسلامي امارت له لوري بیرته فعال او په تولید یې پیل کړی دی. اوس مهال دغه شرکتونه غوړي، پنبه، ټوکر، صابون، کاغذي دستمالونه، نظامي یونیفورم، لاسي صنایع او بېلابېل خوراکي توکي تولیدوي او پر دې سربیره د ترانسپورت او نورو برخو کې هیوادوالو ته په وخت او با کیفیته خدمات هم وړاندې کوي. د 1402 لمریز کال له پیل تر دې مهاله د دولتي شرکتونو له لارې د دولت خزانې ته شاوخوا 9 میلیارده افغانۍ عواید جمع شوي دي. د دغو دولتي شرکتونو په فعالېدو سره 38 هیوادوالو ته په مستقیم او 10 ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شوې ده. د امارتي شرکتونو د ښه مدیریت، ملي عوایدو لوړېدو، په بازار کې د انحصار او احتکار د مخنیوي او د یادو شرکتونو د ګټور او مؤثر فعالیت په موخه د اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د 21 ګڼې فرمان پر بنسټ د امارتي شرکتونو د تنظیم خپلواکه اداره رامنځته او پر کار یې پیل وکړ. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د امارتي شرکتونو د تقویه او انسجام په موخه د خپلواکې ادارې د رامنځته کېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د یادې ادارې جوړېدل ګټور وبلل او ویل چې په دې سره به د صنعت برخه لا پیاوړې او قوي شي. وطن صبر وکړه.